سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه خو په سر کې هم پام وکړئ په کابل ښار کې د شوي ځانمرګ برید په اړه تازه جزئیاتو ته. د کابل د 5مې امنیتي حوزې اړوند د پولیتخنیک پوهنتون دروازې ته نږدې په یو ځانمرګ برید کې د یو پولیس په ګډون 7 ولسي وګړي وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 9 نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وایي دغه پیښه نن له غرمې مخکې نږدې 11 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د یاد پوهنتون په انګړ کې د لویې جرګې په کیږدۍ کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه د فتوا ورکړې په موخه د څه باندې 2000 علماو ناسته روانه وه. په دغه ناسته کې د افغانستان روانه جګړه ناروا او ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه غیر شرعي وبلل شول. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د دغه خبر نور جزئیات په راتلونکي خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. د افغانستان علماو د هیواد د روان وضعیت په اړه د خپلې فتوا لومړنۍ مسوده نن له غرمې مخکې خپره کړه. په دې مسوده کې په افغانستان کې روانه جګړه ناجایزه او ناروا بلل شوې او ویل شوي چې دغه جګړه هیڅ دیني سبقه نه لري. څه باندې 2000 علما چې نن سهار په کابل کې د لویې جرګې په کیږدۍ کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د فتوا ورکړې په موخه سره راټول شوي وو، همداراز په خپله لومړنۍ مسوده کې د جګړې له ښکېلو خوا غوښتي چې د مخامخ خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي او د سولې بهیر په پیلېدو سره به له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتو مهالویش هم جوړ شي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې طالبان د افغان حکومت د سولې بې قید و شرطه وړاندیز رد او جګړو ته مخه کړي نو بیا افغانستان به له اسلامي هېوادونو وغواړي چې د اصلاح په موخه راوړاندې او د مسلمان ولس پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. له دې سره سم د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو دوه اړخیزې او څو اړخیزې همکارۍ مهمې دي او د یادو همکاریو پر زیاتوالي یې ټینګار وکړ. ډینګ شیجون تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې همداراز له ترهګرۍ سره مبارزه او په سیمه کې د دولتونو په کچه رښتینې همکاري مهمې وبللې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رغنده او مثبتو اړیکو د پراختیا هرکلی او ملاتړ وکړ. په دې کتنه کې محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب د سیمې د امنیت او ثبات لپاره اهمیت لري او له دې بهیره یې د سیمې د هیوادونو ملاتړ او همکاري هم مهمه وبلله. د هلمند نوی والي وایي د خپل ماموریت په لړ کې په دغه ولایت کې امنیت ټینګښت ته به ډیر پام وکړي او د ټاکنو ترسره کېدو ته به لازمه موقع برابره کړي. محمد یاسین چې تر دې مخکې د هلمند او کندهار ولایتونو کې د څارګر ملي ادارې مشر هم پاتې شوی و، تېره ورځ یې په داسې حال کې د هلمند د نوي والي په توګه خپله دنده پیل کړه چې دمګړی د یاد ولایت 6 ولسوالۍ په بشپړ ډول او د 7 نورو ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. نوموړی زیاتوي که چیرې هلمندیان ورسره همکاري وکړي نو په دغه ولایت کې به بنسټیز بدلون راولي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د یو ماشوم په ګډون 2 ولسي وګړي ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په تعمیراتو سیمه کې د سړک غاړې د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یاد ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې هم د ورته پیښې له امله 3 نورو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او له څه باندې 3000 کسانو تېره ورځ په کندهار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې پلاوی وایي په دغه ولایت کې 3213 کسانو نوملیکنه کړې وه چې 440 تنې نجونې دي. دوی ټینګار کوي چې د کانکور ازموینې لپاره یې منظم سیسټم جوړ کړی چې پکې د درغلیو کچه 0 ته ټیټه شوې ده. دغه ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د دغه ولایت په ریګستان، غورک او خورابک ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.